هغه یو د هغه اسبابونه چې انسان په غوره انسان جوړیږي هغه د قرآن کریم درس و تدریس دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه قرآن زده کي او بل ته هم قرآن کریم وښیي صحابه کرام عرض وکړو د الله رسول صحابه کرامو په دې وجه قرآن ته سخته توجه ورکړه د دې روایت راوي ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله شل کاله هغه قرآن زده کو او بیا 30 کاله خلکو ته قرآن درس کو دغه نه پوښتنه وشو چې جناب خلک وزارتونه بادشاهتونه غواړي او ته د قرآن کریم سره ستا زندگی ده هغه به دا حدیث وفرمایه او بیا به وویله چې دا هغه حدیث دی چې زه دې ځای کې دې حدیث کښېنولی یم ځکه زه غواړم چې غوره انسان جوړ شم او غوره انسان د قرآن په درس و تدریس باندې سړی جوړېږي